د کابل-ننګرهار په دویم لاین سړک کې ځینې لوی او واړه پلونه او پلچکونه هم په پلان کې دي چې په معیاري ډول به ورغېږي او همدارنګه د استنادي دیوالونو رغول، د غرونو او غونډیو پرې کول هم شامل دي. په دې کې غټ پلونه هم شته، موږ ډېر غټ پلونه لرو او واړه پلچکې هم لرو. په دې کې موږ استنادي دیوالونه لرو. په دې کې موږ د غرونو او د غونډیو هغه کټ کول یا وهل هغه هم لرو. بعض ساحو کې موږ د بعضو ساحو چې هغه ډېرې ټیټې دي د هغه ډکون هم لرو چې موږ هغه باید ډک کړو. په ټول هیواد کې د سړکونو رغولو چارې ټولګټو وزارت د پشتو نړیوال سټنډرډ په معیار ترسره کوي. د یاد وزارت د مسؤلینو په وینا د کابل-ننګرهار دویم لاین سړک به هم د پشتو نړیوال سټنډرډ په معیار ورغول شي.